سلامونه هونیکی هیله یم چې جوړ او روغ بیاست. دغه ورځ کې پزشکیان پاکستان ته تللي او په پاکستان کې ډېر کاغذانو باندې لاسلیکونه وکړه، خو دا کاغذونه به د تل دپاره همدغسې په لایو کې پټ پاتې ځکه چې د پاکستان پوځ چې کله هم پاکستان کې اوسي د دې پاڼو امضا کول هیڅ معنا نه لري. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته وایم چې دغه د پزشکیان سفر پاکستان ته د کوم حد رسل سوی وی. ولې چینایان دومره کوشش کوي چې ایران او پاکستان او په سیمه کې ډېر هیوادونه سره په خوله کې او د کومې روانې ستونزې چې په سیمه کې دي دا حل کړي. نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د دغه ټول حقایق وړاندې کوم او په یقین سره وایم چې دغه حقایق به تاسو ته هیڅ هم په دغه ویډیوګانو کې ویلي نه اوسي او کوم معلومات چې موږ سره ټول کړي دي او زموږ ملګرو سره یوځای کړي دي دا به بهترینو معلومات هم اوسي. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تېرې شو. په دغه ورځ کې پزشکیان تللي وي پاکستان ته تللي وي. که ستاسو معلومات اوسي تاسو خبر واوسئ. ګوره د ایران او د پاکستان اړیکې هر وخت مخ په ډېرېدو دي، که هغه رئیسي و که هغه نه مخکې کوم بل رئیس جمهور د پاکستان د ایران و دغه ټوله د دوی سره اړیکې ډېرې وي، هر ورځ تګ و راتګ و هر ورځ ننواتې وي. همدا اوس تللی دی د پزشکیان تللی پاکستان ته تللی دی. په پاکستان کې په لومړي کې ډېر پروتوکولونه امضا کړي دي چې موږ حول کې د تیلو قراردادونه کړي چې پاکستان به د ایران څخه تیل اخلي چې په ژوند هم نشي کولی. بلې ویلي چې د تریډ چې د تجارت خبره وه چې موږ به یو دهلیز جوړ کړو او په هغه کې یو محصول تجارتي سیستم به وي، پاکستان به یا په ایران به یې او ښه ورورګلوي به دا وي. دا هم داسې د هوا خبرې دي او هېڅ حقیقت نه لري چې هېڅ هم په حقیقت باندې کتل نه رسېږي. بله خبره دا ده چې دوی ویلي وه چې موږ یو امن زون د څه دپاره جوړوي، سیف زون د سیمې یعنې خپل د همسایه‌توب په خاطر باندې چې موږ خپل د سرحدونو امنیت په صحیح ډول باندې ونیسو. د هغه دپاره موږ یو سیستم جوړوو تر څو موږ په یو بل باندې ستونزې جوړ نه سي، چې دا هم هېڅ حقیقت نه لري. او د پاکستان پوځ چې تر څو په پاکستان کې اوسي هغه د غربي هیوادو امرونه مني او دا خیال پلوونه چې رئیس جمهوران او ولسمشران یې ویي دا هیڅ معنا نه لري په پاکستان کې. بله خبره دا ده چې پزشکان په دغه جګړې کې چې د اسرائیل سره سوی د پاکستان منندویي کړې چې تاسو زموږ ښېګڼې وکړئ او زموږ ملاتړ مو وکړو، دا مو وکړو، هغه وکړو. مګر څه موده وړاندې د ایران استخباراتو وویله ول د ایران او د اسرائیل په جګړې کې نږدې تر 600 ډېر انستاګرام اکاونټونه چې ځکه چې په انستاګرام کې ایرانیان ډېر دي، انستاګرام اکاونټونه د پاکستان د استخبارات د خوا چلیدل او دا د ایران په ضد باندې تبلیغات کوله. دا هم یعنې د دوی مګر بیا هم ایران له دوی د پاکستان څخه خلاصۍ نه لري، هره ورځ هم ورځي. دغه ټولو خبرو پر اساس باندې چې هیڅ د دوی اړیکې نه سره برابرېږي او هر ورځ کې د پاکستان پوځ یو نوی پالیسي جوړوي، یو نوی لاره جوړوي او د ایران او د ایران او د پاکستان او افغانستان، د پاکستان او د هندوستان او پاکستان په ټوله سیمه کې اجازه نه لري چې یو صحیح حکومت ولي وکړي. لکه څنګه چې عمران خان غوښتله چې په سیمه کې زه باید یو سم هیواد اوسم، نور دغه تروریستي پروژې د غربي هیوادو څخه زه باید وانه خلم، زه باید دلته یو سیمه جوړه سم چې نور د اعتماد هغه یو سایه جوړه سي. دغه ټول کارونه چې عمران خان کوله خو هغه د اوس په زندان کې ناست دی او خپل د بند شپې ورځې تېروي او حتی خبرې اجازه هم نه لري. که اوس راسو پر شهباز شریف باندې او دا کمیډیان ته راسو، دا بیچاره فقط دې ته نه خپل معاش اخلي او خپل ژوند شپه تېرېږي، نور صلاحیت چې دی ټول د پاکستان د پوځ سره دی. اوس راځم پر دویمه موضوع باندې زه خبرې کوم چې دا هر څه یو ډراماتیک کیسې دي او دا داسې دي. نو بیا ایران ولې هر ورځ کې ورځي، پاکستان ولې هر ورځ کې ایران ته ورځي؟ بیا د دوی وشاته د کوم زور دی؟ هلته خو د پاکستان د پوځ وشاته خو د غربي هیوادو زور دی او د دې وشاته چې د چا زور دی چې هر ورځ کې ډلې سره یو ځای کېږي او یو بل څخه مچې اخلي. دا په اصل کې د چین زور دی
چین چې دی په دې ورځو کې دې کوشش کې دی چې دی وسې کړی په سیمه کې کوم هیوادونه چې خفه دي که هغه د ایران او پاکستان په منځ کې دي خفګان، هغه د افغانستان او پاکستان په منځ کې دي خفګان، هغه د پاکستان او د هند په منځ کې دي خفګان، دا وسې کړی په سیمه کې دا شخړې ټولې حل کړي، لکه څنګه چې امریکا خپل په سیمه کې خپل په ګاونډیتوب کې ټول شخړې حل کړي دي، او دی اوس په اسیا کې خپل چکرونه وهي هر ورځ کې په اسیا او افریقا او په دې هیوادو کې. نو اوس خپله چینایان هم په دې لټه کې دي چې په سیمه کې باید زه دا جنجال حل کړم، چې دا جنجال مې کله حل کړلو بیا زه به وروسته ولاړ شم اروپا ته، بیا به وروسته ولاړ شم افریقا ته، زه بیا وروسته به ولاړ شم لاتین امریکا ته، بیا وروسته به ولاړ شم امریکا ته. نو په دغه لټه کې دی چې دا هر ورځ کې پزشکیان هستي پاکستان ته هستي، که د ایران ولسمشر دی هغه پاکستان ته هستي، د پاکستان لومړی وزیران چې دي دا ایران ته هستي، تر څو وسې کړئ یو حل لاره جوړه کړي د دوی په منځ کې چې دا کومې شخړې چې مثلا دا اوس هم د پاکستان کې ډېرې تورستي ډلې شته چې هغه ایران دپاره فعالیتونه شروع کړي دي، هلته زده کړې کوي، هلته دا څه کوي، دا بعضې بلوچان چې دي دا وګوره، یعنې دغه د بلوچستان نه حمله کېدل دا یو داسې نه دی چې ټول د بلوڅو ملتپالو پلان ووځي چې یاره موږ آزاد بلوچستان غواړو او موږ د هغه دپاره مبارزه کوو، نه دا دغه یو د سیمې نه امن کول او په هغه سیمه کې د ایران ضد کړۍ جوړول او د پوځي زده کړو دپاره کمپونه جوړول، په هغه دغه ټوله یو پلان سوی کار دی چې پاکستان په هغه یو ډرامي ډول باندې دا کار یې کړی دی، او دلته وایي چې یاره د بلوچستان ملتپاله پوځ چې دی هغه موږ په ضد باندې کارونه کوي، موږ تر کنټروله وتلی دی، د هغه دی. په اصل کې د پاکستان پوځ هم همدغه کار کړی دی، او ایران هم د دې څخه بیریږي، ایران هم په دې پوه دی چې دا ټوله کارونه د پاکستان د پوځ دی، او دا ټوله مداخلې او دا لاسوهنې او دا کوم چې جنګیالي راځي په ایران کې جنګیږي او بیا برته ورکېږي، دا ټول د پاکستان تر امر دی، مګر دوی خوله نشي خلاصولی، ځکه چې کې خلاص کړي دوی وایي چې موږ سره اړیکې خرابېږي، او که دغه اړیکې خرابې سوي د یو خوا عرب خفه ګاونډیان د ایران سره پرته دي، د بل خوا خفه ترکیه ورسره پرته ده، د بل خوا خفه افغانستان پروت دی، د بل خوا خفه ترکمنستان پروت دی، د بل خوا خفه آذربایجان ورسره پروت دی. په سیمه کې داسې هیواد نشته، یو ارمنستان به وي، او په داسې سیمه کې داسې هیواد نشته چې هغه د ایران سره ښه اړیکې ولري، ټول هیوادونه د ایران سره اړیکې نه لري. نو په همدې خبره ده چې ایران د پاکستان سره ډېر په حرامه چلیږي، ځکه چې پوهېږي چې د پاکستان سره د پاکستان یو داسې کوټه چرګه ده چې د دې تر بالو لاندې دومره تورستي ځالې دي، که یو پلا ویلو چې ورځئ بس دغه ټول ایران ورته یو په دوه باندې هم تباه کوي. نو دغه موقع ده چې د دوی تګ راتګ چې دی د چین په همر دی، دا کومې ډرامې چې دوی هر ورځ کې امضا کوي چې موږ نه پوهېږم پایپلاین تېروو، موږ تیل خرڅوو، موږ ګاز خرڅوو، موږ دا کوو، موږ تجارت کوو، دا کوو، دا ټولې ډرامې دي، یو هم په حقیقت باندې نه بدلېږي، ځکه چې د پاکستان پوځ دا نه غواړي، ځکه چې د غربي هیوادونه دا نه غواړي چې ایران دې شتمن سي، ایران دې په پښو ودرېږي او ایران دې یو اقتصادي ثبات ته ورسېږي. که دا حالت ورسېدی بیا خو د غربي هیوادونو پروژې چې پلان چې په ایران باندې هغه نه تطبیقېږي. نو د همدې امله دا کومې لیدنې چې دي دا په دې باندې تاسو پوه سئ چې دا ټوله ډرامې دي، مګر د چین زور شته، چین همیشه غواړي چې دغه ستونزې په یو ډول باندې حل کړي، مګر دا دی چې د اوس دپاره امکانات ډېر محدود دي چې د ایران او د پاکستان ستونزې په کلي ډول باندې حل شي، دا ځکه چې د پاکستان پوځ په سیمه کې د ثبات په لټه کې نه دی، هغه تل د غربي هیوادو په لاس څنډنه باندې کار کوي او د غربي هیوادونو د ګټو دپاره کار کوي. دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یم چې یو څه مو ترلاسه کړي اوسئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې. سلامونه. موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي، که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ، او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. مننه.